د نن ورځې درې ډیر لوی زیری. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. کندهار کې 1500 تنه سرتیري له مسلکي او تخنیکي زده کړو څخه فارغ شول. چارواکي وایي د 215 البدر قل اردو په روزنیز مرکز کې هغه سرتیري ته مسلکي روزنه ورکول کیږي چې په تیره 20 کلنه دوره کې یې ښه رول لوبولی وي. دویم، د طالبان تر کنټرول لاندې ترانسپورت او هوایي چلند په خپل ایکس پاړه خبر ورکړی چې تر دې وروسته مسافر وړونکي موټر د بار یا توکو د لیږد اجازه نه لري. وړاندې ویل شوي د مسافرو د خوندیتوب لپاره به مسافر وړونکي موټر په منځ او چت باندې بار نه لیږدوي. په ترمینلونو کې هم د چک او کنټرول پروسه پراخیږي. دریم، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی راشد خان ویلي چې تر دې دمه یې په انلاین توګه د هرات ولایت له زلزلې ځپلو سره مرستې لپاره شاوخوا 45,000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د راشد خان په خبره لومړی مرستې د هرات تر زلزلو ځپلو رسیدلې دي چې هغه که نغدي پیسې او زیانمنونو لپاره خیمې شامل دي. د راشد خان ترڅنګ محمد نبی ساخیل هم د هرات ولایت د وروستي زلزلې له زیانمنو سره زرګونه ډالر مرسته راټوله کړې وه.